فاروق وردګ را څرګند شو او له طالبانو یې یوه غوښتنه وکړه. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره را سره تر پایه پاتې شئ. د طالبانو له لوري د سیاستوالو او شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون وروسته یو په بل پسې د سیاستوالو غبرګونونه را څرګندېږي. تازه د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردګ یاد کمیسیون ته غبرګون ښودلی او دا یو نیک اقدام بللی دی. نوموړی همدارنګه په ضمني ډول له طالبانو غوښتي دي چې ورته د خدمت زمینه برابره کړي. فاروق وردګ ویلي دی چې علاقه لري بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستون شي. همداراز نوموړی د افغانستان د پخوانیو دواړو ولسمشرانو په کابینه کې موجودو او د لوړو پوسټونو دندې ترسره کړې دي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې.